بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین دا ویډیو خاص کر د هغه خلکو باره کې ده چې د کومو خلکو په دې پښتو کې ډېر غټ نوم و. نو دغه خلک په هغه وخت کې په کوم حالات کې او اخیری ژوند کې په کوم حالات کې. ناظرین ساده ژوند تېرول غواړي، دا دنیا د چام نه ده. مهرباني وکړئ تاسو دا ویډیو وګورئ او خپله فیصله وکړئ چې دا دنیا پانی دنیا ده او دا د چا سره ملګرتیا نه کوي. پیله ویډیو به زه تاسو ته د میراوس وښیم چې هغه په هغه وخت کې څنګه و او اخیري ژوند کې څنګه و. راځئ چې اول وګورو میراوس. لطیفې خو تاسو ډېرې اورېدلې دي، خو یو سړی ونې ته ختلی و نو واپس نه شو کوزېدی. بیا په هغه ونه کې سوال وکړه چې یا الله که زه د دې ونې نه کوشم نو په 50 کسو به ډوډۍ خورم. و چې نیمې له راغی وایي نه یاره په 25 و چې لاندې راکوشه وایي زما کار څه چې زه بیا ونې ته خېږم. بله وره زمونږ دې کلي کې یو هسپتال دی، نو هغې کې د سړو په واټ کې 8 کټونه پراته وو. داسې د بیلو بیلو کلو خلک هغه 4 تشو په هغه 4 کې 4 کسه داخل وو. قبلې ته پکې یو کلي پروت و، ورپسې بیا بل و، ورپسې د بل و، اخري نور خاته ته پکې زمونږ د تنګي یو هلک و چې د شپې 12 بجې شو نو هغه قبلې ته پکې مړ شو او خلکو یو ډو خښې کړه چې دویمې شپې له بیا 12 بجې شو، بیا ورپسې هغه پله پورې کټ پورې بل مړ شو چې درېیمې شپې له بیا 12 شي جو، بیا ورپسې هغه 3 نمبر کټ والا مړ شو چې څلورمې شپې له 11 نیمې شوي زمونږ هغه کلیوال را یا الله کړې ده کټ. هلته ګیټ کې څوکیدار راونیوي چېرته زندې وتی خو نیمه ګنټه راته پاتې ده. مخباري وکړئ چې څوک هم دا پروګرام ګورئ نو ماته دعاګانې وکړئ چې ما خدای پاک صحتیاب کړي، خدای مې جوړ کړي. ناظرین دا و میراوس. راځئ چې اوس موږ د خیال محمد په زندګۍ لږه روشنۍ واچو چې دی مخکې څنګه و بعد کې څنګه و. راځئ چې وګورو. او زما خواهش همدغه دی چې په دې نیکه لار کې روان یو. الله چې که سړی هر څومره اوچت شي، نامی شي، ډېر مقبول شي په خلکو کې، خو دننه یو شی دی چې هغه دې برقرار ساتي. هغه د عاجزي ښه شی دی. دا و خیال محمد صاحب. راځئ چې اوس نعمت سرخدي وګورو چې دی د پښتو فلمونو یو ښه اکټر و چې مخکې ژوند او وروسته ژوند د ده څنګه و. راځئ چې وګورو. واقعي چې اشمري ولې ته څه بدماش لګېدلی څه؟ نه خو زه بدماش یم او نه د چا بدماشي منمه. دا مه هېروه چې ما سره ډېر دولت دی، خو ما له خدای ډېر همت را کړی دی، خو ما سره طاقت دی، خو ما سره د خدای پاک مدد دی، خو ته ما سره مقابله نشي کولی. زه ستا هر څه کولی شم. داسې خبرې مه کوه احسان الله چې کومې خبرې ته مې راغوښتې د هغې جواب راکړه. ناظرین دا و نعمت سرحدي. ناظرین راځئ چې اوس لیاقت میجر وګورو چې د هغه مخکې زندګي څنګه وه او بعد کې زندګي څنګه وه. راځئ چې وګورو. تمنى ليه تمنى عليه اخر الف
جاپانی مال شته؟ نه. چای نشته؟ نه. دو ګوله ویسکي شته؟ نه. نو تا سره څه دي؟ په دې چلانګو میرانګو خو زما پوزیشن نه جوړېږي وروره. یې خیره ده کوم دی؟ نه پورې نه وم ښه. دا په کول دي ده. د 2.5 روپو ستا په سر کې اړو دومره ښوروا نیسته چې دا چلانګې وال څه لاره دي ته ولې نه شم اخیستی اړو خرڅوم نه خرڅوی به راوړي نه یې خرڅوم نه یې خرڅوې نه نه یې خرڅوې نه نه یې خرڅوې نه تم څنګړی خو تم نه څنګ ښار نو دا یو قطره ده او د آخرت زندگی چې دا سمندر دی. ناظرین دا لیاقت میجر اوس راځي چې د بدر منیر چې د پښتو فلمونو هیرو هم نو راځي چې وګورو چې بدر منیر مخکې زندگی او بعد کې زندگی څنګه وه. راځي چې وګورو. خپل تعلیم کوه ولې چې علم هغه پیشه ده چې د غربت ګلونه پرې رانولی شي. خدای دې بې خوباته بیا پکې څوک بل ساتله. خدای دې بنیادو کاکا اوس هغې د باندې د شپږانو ګوله یې خرابه کړې وه. راکړه لاس سل ځله مې پوره کړې چې په لارې روانې نو اسمان ته کم او ځمکې ته زیات ګوره ولې چې دلته ځای په ځای کډېږي. شروع کوم د الله په نوم چې غفور الرحیم دی. ټیک دی ما مثلا دا یو کال وشو چې ډېر سخت ناجوړ وم خو د چا په دعاګانو د خپلو وروڼو په دعاګانو سره الله تعالی بیا ماله یو ژوند راکړ. حالانکه ډاکټرانو 72 غنټې ټایم راکړی چې په دې کې ټیک شو ټیک ده کرې نو بس لاړې بیا. ناظرین دا د پښتو هغه اکټران چې په پښتنو کې ډېر مشهور وو د هغې تاسو مخکې ژونده مو لیده او بعد کې مو لیده. ناظرین انشاءالله بیا به یو بلې ویډیو سره راځو د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.